پاکستان او افغانستان کې تازه خبرونه په کراچۍ کې خونړۍ اورلګېدنه. د کراچۍ په یو مشهور شاپنګ پلازه کې د سختې اورلګېدنې له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي او لسګونه نور بند پاتې دي. امدادي ډلې د خلکو د ژغورلو په هڅه کې دي. د کډوالو ستنېدل. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري. په تیره یو ورځ کې 240 نورې کورنۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې ترافیکي پیښې. په پاکستان کې په 2 بېلابېلو ترافیکي پیښو کې نږدې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ډونلډ ټرمپ د پریکړې لپاره. د ډونلډ ټرمپ تازه څرګندونې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د قطر په کمپ کې د میشتو افغان کډوالو دوسیې بې ارزوي او ممکن دا کمپ وتړل شي. د پولیو واکسین ننګونې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د پلي کولو په برخه کې د نړیوالو مرستو کمښت او نوي روغتیایي خنډونه رامنځته شوي دي.